سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسېږئ. د حکمتیار صاحب د څرګندونو په اړه هغه ته د یو ځوان ځواب شیر کول یې پر تاسو. حکمتیار صاحب وایي بهرني ځواکونه د اوسنی حکومت هم له ځان سره یوسي. حکمتیار صاحب چې تا ته معلومه وه چې دغه یو لاسپوڅی حکومت دی، نو ته په کوم دلیل دغه حکومت برخه سوې او سوله دې ورسره وکړه؟ دوهم، حکمتیار صاحب دغه اشغال شوي حکومت کې ته څنګه کابل کې اوسېږې او په کوم ضمیر د راتلونکو انتخاباتو ته ځان نمایندوې؟ آیا د شرم خبره نه ده چې ته هم یوه برخه جوړېږې او د ځان دپاره کمپاین کوې؟ دریم، حکمتیار صاحب ته وایي د ولسمشر امر نه چلیږي، په نوم ناست دی، نو مهرباني وکړه ته خو یو والي وټاکه او ته خو خپل یو بندي هم له جیل یا زندان څخه راوباسه. ته خو یو خپل د نمایندۍ مرستیال بدل که چې د ولسمشر امر در باندې تطبیق کیږي او که نه. حکمتیار صاحب وایي زه له کابل نه تر بدخشانه پلي لاړم خو هېڅ ستونزه نه وله. خو حکمتیار صاحب دا د اوسني حکومت برکت دی. تا ته یاد شي یو وخت ته هم د افغانستان صدراعظم وې، خو له چارسیاب څخه تر خیرخانې کوتله نشوی تللی، بلکې یو عادي انسان هم نشو تللی ځکه چې په سرونو به یې میخونه ټکوهل کېدل. تا ته یاد شي کابل ته لار کې هم انساني سپي ول، عام خلک به یې داړل، خو اوس الحمدلله تر بدخشان پورې پر تا ډز هم نه کیږي او نه څوک داړل کیږي. حکمتیار وایي ملي اردو لیکو ته ځوانان د لوږې له خاطره ورځي. خو حکمتیار صاحب دا په دې معنا ده چې که ته ولسمشر شي دوی به پر کور کېنوي او دومره زیاتې پیسې به ورکړي چې د چین، دوبۍ او جاپان نه تجارتونه وکړي او یا د ملي اردو لیکو ته یې ورفکر هم نشي، یعنی اردو لیکو ته به څوک جذب نشي. او بله دا چې سعودي، چین او ترکیه چې کوم پوځونه لري دغه خلک په خېټو ماړه دي، د مړښت له وجې پوځ ته ورځي، خو دلته د لوږې نه. بل حکمتیار وایي چې دغه حکومت غیر اسلامي دی. نو حکمتیار صاحب که اسلامي حکومت داسې وي کوم چې ستاسو په وخت کې وو، لکه هر کیلومتر کې جلا حکومت، شوکه، غلا، چور او چپاول، نو بیا خو رښتیا هم دغه حکومت غیر اسلامي دی، ځکه چې کابل ښاریان د آرام ساه اخلي او چور چپاول پکې نشته. که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما یې درسره لایک کړئ. خپل نظرونه مو هم راته لاندې په کمنټ کې پرېږدئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګومړې علامه ده هغه هم ووهئ.